ناظرین لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د 11 اکتوبر یې پښتون قومي جرګې چې کومه اوله مرحله وه پارین نه وشوله بدقسمتۍ سره منسوخ شوله او نن په 12 اکتوبر باندې اول چې کومه مرحله وه کامیابه شوله او دلته باقاعده چې څومره د قبایل نه مشرون راغلي وي دا مشرون چې څومره پارلماني پارټۍ نه سیاسي پارټۍ نه څومره مشرون راغلي وي دا باقاعده په یوه ټینټ شي کښېنول او د مشر منظور پښتین په صدارت شه باقاعده دا ته دغه سکرین پلی شه په سکرین باندې چې څومره د پښتونخوا چې څومره ظلمینه شوي وي چې څومره جبر شوی وي او چې څومره میسینګ پرسنز وي چې څومره وسایل دي او څومره آی ډي پیز دي یې دغه باقاعده تفصیلات معلومات په سکرین باندې وچلېدل لکه څنګه چې په تاسو په سکرین باندې کتلی هم شئ او ورسره چې څومره هم مشرون وي دا باقاعده نوسته وي چې څومره د قبایل مشرون وي دا نوسته وي او دا نظره یې لا یو کتله او ډېرې درناکې کهانۍ هم په دا سکرین باندې پلی شولې او مزید چې څومره دا درناکې کهانۍ پلی کېدلې ورسره مشر منظور احمد پښتین یې دغه معلومات او تفصیلات هم ورسره شیر کول او ورسره مشر منظور احمد پښتین دا هم ورته وویل چې دا چې څومره حکوم راغلی دی یې دغه آخري اعلادو او دای آخري امید دی او په سکرین باندې پیرا تفصیلات هم ورسره شیر شول ورسره که زه در وښیم چې څومره پارلماني او سیاسي پارټۍ وي یې دغه چې څومره مشرون وي څومره ایم ان ایز ایم پی ایز وي دا هم دلته راغلي وي باقاعده دغه پروګرام یې لا یو کوته او دا پروګرام شی چې په پښتونخوا شی څومره وسایل دي دا هم بیان شول په پښتونخوا شی چې څومره خلک آی ډي پیز شوی دی دا هم بیان شول څومره خلک میسینګ پرسنز دی دا هم بیان شول او څومره د میژه تر وساره په پښتونخوا شی چې څومره هم مارکیټینا کورینا د ډرون د مکې په وجه باندې ختم شول هم بیان شول ورسره میش خلته چې څومره د اپریشنی نه وشول دغه څومره نقصان ورغلی دی مکمل تفصیلات هر شی د مشرونو سره شیر شول لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې وینئ او ورسره مشر منظور احمد پښتین دا وویل چې په دا نه بعد چې کومه دوامه مرحله او داسې وي چې ټول مشرون ته دا وویل چې وسو تاسو خپل کمپینا ته درې مستای چې څومره سیاسي پارټۍ دی او خپل کم ته چې کیم یې خپل قبیله مشر دی او خپل کم ته چې یو مشر چې کیم منتخب شي او باقاعده میشته په ریټن فارم شي باقاعده میشته یو سولوشن لیکي چې دغه څومره مسلې جوړه شوې دي یې دغه پښتین قوم یې پورا یو څه حال دی حال میشته په پرینټ فارم شي باقاعده رو لیکي یا تاسو سیګنیچر وي په او باقاعده د منتظمین سره دا سبمیټ کاوي دغه سره جمع کاوي د پانا بادو سبو په 13 اکتوبر باندې د وګا په ټایم باندې ان شاء الله چې څومره د پښتین قوم دلته راغلی د قبایلی مشرون راغلی وي یا دغه بیا فائنل یا دغه جرګې فیصله کیږي یا دغه سره فواد متاور کې اجازهات او د یوټیوب چینل فواد احمد افیشل در سره سبسکرایب کړئ او د ریپورتس مخته در سره شیر کړئ چې ور دین کی تا ورسیږي ولې چې په دا خبر چې کیما دوی جرګه کیږي په داشه نتورک باندې چې څومره نشډې لا کې دی په داشه نتورک باندې د ریاست د طرفه او چې کیم کوریج دی جرګه ته صحیح نه ملایږي ډیر مننه ډیر شکریہ